السلام علیکم قدرمنو نن تاسو باندې ګورم حسن سکویر ځان له یو ځای دی چې ډېر خوندور خاص کر ماښام ټیم دپاره بیا دلته مکمل د فاسټ فوډ دپاره یو زون دی دا ډېر ښه خواړه دي بالخصوص زموږ د کوټې خواړه چې کوم دي ډېر مشهور دي بلوچستان سچي دا هم دلته میلاوږي نو له ما سره پاتې سئ دا بای صاحب یو رسټورنټ دی دلته دا تازه میان پخې دا تاسو ویناست شما شاته دا د میانو سټایل دی السلام علیکم څنګه دا کوم ځای دا ته وایي حسن سکویر دلته څنګه دي حالات څنګه ټیک دي درست دي خلکو ته خوشحاله یې څنګه ښه خلک دا اردو والا بهترین لوگ ہے واہ واہ بهترین A1 بولو نا ادار بہت دینا بولو بتا دو نو دا تاسو ته ښکاره کې دا کوټیوالو ډېر زیات خوشحاله دی دلته اکثریت آبادي اردو سپیکینګ ده ډېر ګریټ خلک دي زبردست نو دلته ډېر پر امن ماحول دی خاص کر د ماښام ټایم دا د شپې کم از کم تر 2-3 بجو ته مکمل زون خلاص وي نو دلته د فاسټ فوډ دپاره خلک راځي فیملیان یې راځي زه تاسو سره نور هم وزټ کوم السلام علیکم دوست کیا حال ہے آج کل یہ بتاؤ کہ کراچی بالخصوص یہ حسن سکویر اس کے حالات پہ تھوڑا نظر ڈالو ایک دفعہ پھر ایک سازش ہو رہا ہے کراچی کے حالات کو خراب کرنے جا رہے ہیں کراچی کے حالات تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں یہاں کی جو ہے ابھی جو ہے بہت سویدھا والا اچھی ہے کاروبار بھی اچھے ہیں کھانے پینے کا بہت اچھا ماشاء اللہ دوست بھی یہی کہہ رہا ہے میں آپ لوگوں کو اکثر یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے حالات بہت ٹھیک زبردست ہے بالکل کوئی خوف نہیں ہے حاجی صاحب یہ بتاؤ کہ کیا حال ہے کراچی کے حالات پہ تھوڑا روشنی ڈالو بالخصوص یہ حسن سکویر پہ آج کل کیا حال ہے مانا امن امان کے حوالے سے اللہ شکر ہے بہت امان ہے حسن سکویر پہ اچھا کاروبار کیسا ہے ہلکا پھلکا کبھی سلو اچھا آیا ہوں کوئٹہ سے تعلق کوئٹہ سے ہے تو یہ حسن سکویر آج وزٹ کرنے آیا ہوں تو اس کو دکھاتا ہوں بہت سارے ریسٹورنٹ ہے یہاں زون ہے میرے خیال سے فاسٹ فوڈ کا یہ مارکیٹ ہے مارکیٹ ہے مارکیٹ ہے اچھا بھائی صاحب اچھا آپ اردو اسپیکنگ ہو ماشاء اللہ میں تو اردو اسپیکنگ بہت پسند ہے بہت زیادہ میرے اسے پیار محبت ہے شکریہ بھائی
السلام علیکم پښتانه یاست او یار څنګه یاست یار دا ګور پښتانه ورونه دي څه نوم دي امین خان د کوم ځای تاسو نه دی جلالي تم د تورغر افغانستان ماشاءالله د افغاني ورور دی او دا بل کوم دی د تورغر د بټګرام نو دوی سره ویل الله دی څنګه دي دلته خوف ویره خو نشته هېڅ ویره نشته څوک تنګوي خو نه دا خو څوک نه تنګوي زبردست ګوره دا افغاني ورور دی دا زموږ په وطن کې د افغانانو سره څومره نفرت ظلم زیاتی کېږي لیکن په کراچۍ کې څه کم دی دوی سره هېڅ هغه نشته دلته خلک ډېر زیات هغه ورسره کوي تعاون ورسره کوي دا ویې ناسته دا رسټورنټ کې دوی له کار دی روزګار دی دا ویې ناسته زموږ د کوټیوال وروڼه هوټل دی خو بس داسې دي چې کوټیوال له ورځې او له اخلاقه لږ وران دا ګورې دا کویټه سجي هاوس او دا چې کوم دی بولان سجي هاوس ما درته وویل چې دلته د کوټې حسن سکویر زه به تاسو ته بیان کوم حسن سکویر چې کوم دی دا پر کراچي یونیورسټي روډ چې ورته ویل کېږي په دې باندې راځي او د کارساز چې بیا روډ د شرف فیصل را جلا شي نو بیا نشن سټیم راځي بیا کراچي یونیورسټي روډ چې کوم دی غټ پراخ روډ دی پر دې چې کله تېرېږي ځي د لیاقت آباد د ناظم آباد په لوري بیا نو دغه ځای ته ویل کېږي حسن سکویر څوک بیا ورته وایي چې دې ته سویک سنټر چونکې په څنګ کې ورسره سویک سنټر جوړ دی او په دا دویم څنګ کې چې کوم دی 2 قدمه بیا پورته دلته بیا پرانا سبزي منډۍ والا عسکري پارک دی
او پر دا بل طرف چې کوم دی اردو یونیورسټي دی بیا او دا د سویک سنټر او د حسن سکویر هغه دی دا مکمل د خوراک زون دی د پاسپورټ دلته ډېر بهترینه د اردو سپیکینګ مکمل آبادي دلته د دوی دا سره کوم دی دا اردو سپیکینګ دلته رایش پذیر دی او نو چونکې دا پاسپورټ د دوی خوراک دی دا زون دی زه تاسو سره د پاسپورټ په والا شسته دکانونو تاسو ته وزټ کوم د دوی کانې پینې دا ګورم او کله نشنل سټیډیم هم دې سره بالکل پسنګ دی نو دا ډېر مصروف شارع ده یونیورسټي روډ دې ته ویل کېږي ما شاته چې ټریفیک را روان دی دا د صدر له طرفه بیا جیل چورنګي ورته وایي له دې را تېرېږي دا د حسن سکویر فلای اوور دی له دې وځي دا ځي چیرې اکثر ځي دا د یونیورسټي په لوري نیپا چورنګي بیا راځي بیا سفورا ګوډ مسلمیات کراچي یونیورسټي چې ډېر مشهوره غټه یونیورسټي ده دا د په لوري روان دي